سلامونه نیکی هیله مې ومنئ. زه مسیح الله ارزمند. نن د فوتوشاپ سی سی 2020 ورژن د شپږمې برخې سره ستاسو په خدمت کې یم. موږ تېرې 15 جلسې درس ویلی و، نو ځینې اساسي مفاهیم چې کوم وو په هغو کې موږ تدریس کړي دي. نو تاسو چې څومره کولی شئ باید هغو حده پورې حتی هغو خپل حد پورته ډېر تمرین وکړئ، په مختلفو عکسو کې په مختلفو ډیزاینو کې تاسو د وکاروئ او ویې کړئ، یا هم ځینې د ډیزاینو نمونې وګورئ چې هغه درس مربوط چې موږ څه ویلي دي هغه په هغو ډیزاینونو کې یا په هغو پروژو کې چې په هغو جوړ شوي دي کوشش وکړئ چې پیدا یې کړئ، یعنې تاسو پوره یو تمرین شي. نو موږ نن شپږمې جلسې ته راغلي یو. شپږمه جلسه ده د فوتوشاپ سی سی زده کړئ. مخکې مې وویل چې تر اوسه اساسات دي، نو ډېر لوړې سطحې ته به نه ځو، بیا به کوشش کوو چې کله اساسات تدریس کړو انشاءالله چې اساسات په دېرشو شاوخوا جلسو کې خلاصېږي، بیا به اخواته په پروژو باندې کار کوو. نو هغه به بیا تاسو په مشوره وي، ځینې به یې موږ په خوښه وي چې موږ ته معلوم دي تاسو ته مفیدې کېدلی شي، نو هغه پروژې به هم کارېږو. نو انشاءالله قدم په قدم به پورته ځو تدریجي ډول سره. نو د نننۍ درس موضوع چې ده د موږ هغه برش دی، برش ټول دی. برش ټول موږ څو فوتوشاپ را خلاصوو. برش ټول څه ته کارېږي؟ اصلا برش ټول په لیر باندې پرنټ کولو ته ویل کېږي، که داسې په خلاصه کې یو تعریف ولرو. برش ټول څه ته ویل کېږي؟ برش ټول په لیر باندې پرنټ کولو ته برش ټول ویل کېږي. لکه څه خلی که چېرته زه اوس یو نوی لیر راواخلم، دلته کارول وغواړم، ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې د لیر په برخه کې به ډېر جدي اوسئ. تاسو چې دا کوم لاک شوی دی د بیکګراوند په نامه چې دی، کوشش به نه کوئ چې په دو باندې تاسو څه شی وکئ، یو شی جوړ کړئ یا یو ډیزاین وکئ. تاسو به تل کوشش وي چې تاسو به څه شی کوئ، د دغو آیکون څخه په مرستې به تاسو نوی لیر اخلئ یا کریټ کوئ. موږ نوی لیر واخیسته، اوس موږ غواړو چې برش یعنې څه شی، غواړم چې دا غیر فعال کړو. ښه، برش ټول شته. برش ټول چې په شارکټ کې څه شی ده، صرف بي ده. تاسو کولی شئ چې د بي بټن په کېکاږلو سره برش ټول څه کړئ، سلیکټ کړئ. ټول نه د مخکې موږ که اوس وغواړو چې یو څه پرنټ کړو، وګورئ د ماوس د چپې بټنې څخه په ګټه اخیستنې سره موږ کولی شو څه غلی وکړو، یو شی پرنټ کړو یا هم څه غلی کړو، په دو باندې ډیزاین کړو. اوس وګورئ موږ اوس مثالا هغه نو تاسو چې هر شی ډیزاین کوئ، زه به یو ریسایز یو څه لوی کړم، وروسته به په برش ټول په سټینګ باندې خبره کوو. سمه ده؟ وګورئ ما یو شیپ څه غلی کړه، یو شیپ مې دلته ډیزاین کړه. اوس دا موږ مخکې چې تعریف وکړو چې برش ټول څه ته ویل کېږي، برش ټول په لیر باندې پرنټ کولو ته ویل کېږي. دا اوس موږ په لیر باندې څه غلی کړی، پرنټ کړی دی. کولی شو چې دا موف کړو، د یو ځای نه بل ځای ته څه غلی کړو، حرکت ورکړو، تغییر مکان ورکړو. نو دومه خبره څه شی ده، په برش ټول کې چې موږ هر په پور بیکګراوند کې هر رنګ انتخاب کړو، برش ټول هغه موږ ته څه غلی کوي، وړې انتخابوي، دلته یې موږ ته کاروي. او بل په بیکګراوند کې کوم رنګ چې دی هغه موږ د دغو بټنې په ګټه اخیستنې سره موږ څه شو هغه بدلولی شو. مخکې موږ ویلي وو د مثال په ډول برش ټول بي موږ شارکټ ویلی وو. او دا کوم دایره چې تاسو وینئ، که غواړئ چې دا کوچنۍ کړئ یا یې لویه کړئ، نو مختلفو طریقې شته دي چې تاسو په دغو نه په کار اخیستنې سره کولی شئ چې دغه اندازه چې کوم پرنټ کوي دا څه غلی کړئ، هم کوچنۍ یې کړئ یا یې هم لویه کړئ. رایټ کلیک کوو، سایز څخه په ګټه اخیستنې سره چې سایز یعنې څومره سایز وګورئ، چېرته موږ دلته وګورو مختلف سایزونه موږ ورکولی شو. سمه ده؟ خو بیا د بټنې څخه په کار اخیستنې سره موږ څه کولی شو، دغه سایز ټاکلی شو. شیفت بټنه نیسو او د آلټ بټنه بخښنې سره آلټ بټنه نیسو، د ماوس دا کومه ښی توکمه یا رایټ کلیک چې دی دا هم ورسره په یو حالت کې نیسو، ماوس ښي طرف او یا چپ طرف ته څه غلی کوو، وړو. هغه کومه اندازه چې ټاکل کېږي موږ کولی شو دونه په استفادې هغه هم څه غلی کړو وټاکو.
او دومه هغه چې دا خبره هغه ده اپوزیټي ده، یعنی څومره مقدار د رنګ څخه کو پرینټ کو. بیا هم د الټ بټن په مرسته وګورئ چې زه تاسو په یو ښه مثال کې پې پوه کړم تر څو پورې پې ورسېږئ. موږ غواړو چې دلته یو پرینټ وکړو، دا دی سمه ده. ایتو اندازه مو وټاکله. اوس غواړو چې د دغو د اپوزیټي چې ده دا څه لیکو، تغییر ورکړو د بټنو څخه په کار اخیستنې سره. وګورئ موږ کولی شو دو ځای انتخاب کړو او کولی شو دو ځای هم موږ اپوزیټي څخه لیکو انتخاب کړو چې کار ته واخلو. وګورئ دا رنګ یو څه خیپه شو، خپ شوله. اوس اپوزیټي چې ده موږ څخلی هغه کولی شو د هغو نه څخلی تعریف ریاستلی شو د رنګ مصرف ته ویل کېږي، صحیح ده، چې په کوم مقدار رنګ دلته څخلی کو دا مصرف کو. وګورئ موږ په بکګراونډ باندې چا کړی وو پرینټ کړی وو، نو بیا د بکګراونډ باندې پرینټ ځینې مشکلات لري، لکه دا په خپله یو مشکل دی چې اوس بکګراونډ هم د هغو سره لینک شوله. F12 بټن ویو تر څو پورې خپل حالت ته وګرځي، یا هم کنټرول زاید یا د کنټرول زاید نه وي، دوی موږ کولی شو چې کار ترې نه واخلو. ډیلیټ لییر سمه ده. په دو باندې موږ پوه شولو. بل د مستقیم ډول باندې د برش په واسطه باندې پرینټ کول دی یا د یو ډیزاین کول دی یا د خط ایستل دی. اوس که چېرته موږ غواړو چې یو خط د چپ بټن په کېکاږلو سره نیسو یې کلکه اوسټي بیرته سل کېو تر څو پورې یو راته لاړ شي. وګورئ که زه غواړم یو څه داسې پرینټ کړم، نو لاس مې ته داسې معمولا څخلی دی ښوري یا یو ډول سیده نه رسي، په یو لاین کې نه رسي، سمه ده. نو که غواړو چې موږ په لاین کې یو سیده د مستقیم خط په ډول نقطې رسم کړو، شفت بټن نیسو په یو حالت کې، او بیا موږ څخلی کو خپل ماوس کوم چاپک یا لیفت کلیک دی هغه هم په یو حالت کې ورته نیسو او څخلی کو حرکت ورکړو خپل ماوس، دا به مستقیم شي. کولی شو عمود او افق دواړه څخلی کو رسم کو، سمه ده. اوس وګورئ بل لیر راخلم، غواړم چې عمود هم رسم کړم. وګورئ سمه ده، په دو باندې ورسېدلی. بل مهم هغه شی دی په دو کې مهم کار یا مهمه خبرې بل چې په دغو فوتوشاپ کې د برش مربوط رسي، هغه نقطه‌یي مستقیم خط دی یا د نقطو څخه د یو مستقیم خط جوړول دي، سمه ده. هغه څخلی د مثال په ډول سره که چېرته موږ اوس یوه نقطه دلته ولرو او بله دلته یوه نقطه ولرو، دلته چې ماوس کوم ساحه وینئ غواړو تر دلته پورې مستقیمه نقطه رسم کړو، شفت بټن به د موږ په یو حالت کې نیولی وي او د ماوس کوم لیفت کلیک چې دی په یو حالت کې ورسه هغو باندې کلیک کړو، نو تر هغو ته پورې به مستقیم ډول خط رسم شي. بیا هم که چېرته موږ شفت بټن نیولی وي د دغو نقطې نه به پیل شي تر هره نقطه کې چې موږ کلیک کړو هلته به مستقیم خط رسم شي په دغو ډول باندې، چې دا موږ ته بیا وروسته په ډیزاینو کې ډېر مفید او ګټور واقع کېدلی شي، سمه ده. دا هم شی و د مستقیم خط یا هم د برش ټول څخه په استفادې ځینې تخنیکونه وو چې موږ دغه وکارول. او بل هغه چې د مهمه خبرې دا ده چې د برش ټول کوم مربوط هغه چې دي تنظیمات دغو کارول دي. مخکې مې درته وویل نوی لیر خلو دا لیر بېرته بسته کړو. د برش ټول تنظیمات موږ کولی شو چې کله په سکرین باندې یا د ورک سپیس کومه ساحه د سپینه ساحه کې چې کله موږ لیفت کلیک وکړو رایټ کلیک وکړو بخښنې سره دغه د مربوط د برشونو کوم هغه چې د ټول در خلاصي دلته د موږ موجود برشونه دي چې وروسته موږ په دو باندې مفصل وغږیږو یا به خبرې وکړو. بیا هم هارډنس چی شته ویل کېږي، هارډنس چی شته کارېږي. وګورئ زه یو برش انتخابوم، سافت برش انتخابم، یو څه سایز یې لویوم، سمه ده. اوس وګورئ که چېرته زه په دو باندې یو پرینټ وکړم دغه کومې
بیروني یا دغه کوم څنګونه دي چې دي که وګورئ دا یو ډول څخلي دي، یو ډول خف دي، وګورئ یو ډول ټیټ شوي دي نسبتا دغه وسطي یا دغه لمنځۍ برخې ته یې دو ته ویل کېږي. سمه ده د هارډنس. سمه ده. اوس موږ دا څنګه څخلي کاروو؟ اوس که غواړو چې دغه کوم هارډنس چې دی غواړو چې څخلي کو ډېر یې کو، موږ یې دغه بټنې پکې کولو سره دا څخلي کولی شو ډېرولی شو، بیخي د بینه یوسو، بلکل یې د بینه وړای شو. وګورئ سمه ده، په دو باندې ورسېدلی. دلته د برش ټول دی، مختلف برشونه دي چې وروسته موږ په دغو ځای کې دلته ویل کړو. دلته موږ ته دوه آپشنونه دي چې ډېر مهم دي، یو چې دی برش سیټینګ دی او بل چې دی برش دی. سمه ده. په برش سیټینګ کې د برش سلیکټ شوي برش مربوط ټول سیټینګونه دي. سمه ده. کوم سیټینګونه چې دلته موږ کوم برش انتخابوو دغه سیټینګ مربوط دی دو برش کېږي چې موږ انتخاب کړی. یو کولی شو موږ دو ځم یو برش انتخاب کړو، بیا مربوط سیټینګ دلته څنګه کو فعال یا هم غیر فعال کو. ځای ونه وای دلته یوه نقطه ده، دا نقطه به زه یې بینه یوسم، کنټرول آل کولی شئ دا نقطه او دا بکګراوند چې دی غواړم چې دا کلیر وي موږ ته تر څو پورې کاري ساحه یو څه موږ ته پراخه او خوندوره وي. بیا هم راځو برش او برش سیټینګ ته. لومړی غواړم چې یوه خبر تاسو ته وکړم. برشونه کولی شو موږ په خپله جوړ کړو، کولی شو د ویب سایټونو نه ډاونلوډ کړو او د هغو نه موږ کار واخلو، او کولی شو کوم چې په سیستم کې موجود دي د هغو نه موږ څخه وکړو استفاده کړلی شو. خو په دغو درې واړو کې زه کوشش کوم چې په لنډ وخت کې تاسو ته پرې پوه کړم، په اساسي مفهوم باندې تاسو پرې ورسېږئ. سمه ده. اول دی چې په دغو برشونو کې لومړنی آپشن چې دی د شیپ آپشن دی. په دو کې موږ کولی شو وګورئ موږ یو برش لومړی انتخابوو، دغه کوم لیست چې تاسو وینئ یا د برش سیټینګ مربوط دا که ټول موږ چېرته په دو باندې کار وکړو نو دا بیخي ډېر وخت نیسي دی موږ، ځکه په هر آپشن باندې که موږ کلیک وکړو وګورئ مختلف نور آپشنونه کې راځي چې ډېر وخت غواړي. نو زه تاسو ته دا کارخانګي درکوم چې تاسو په خپله هر برش چې دلته کاروئ مختلف سیټینګونه یې جوړ کړئ، کار پرې وکړئ کوم برش. خو ښه کار څه چې دلته ریویو ده، دا یو ګټور کار دی. کولی شو وګورئ موږ برش انتخاب کړی، خو که دا ریویو ته دغو ځای ته یې په کتو موږ بدون دونه چې موږ پوه شو چې دا څه شی کوم، کولی شو په دو ریویو کې وګورو چې دغه برش دنده څه شی ده. وګورئ مختلف سیټینګونه یې دي چې په خپله تاسو په هغو باندې کار وکړئ. زه نه غواړم چې ډېر وخت پرې ضایع کړم، ځکه اوس برش چې دی دلته برش اصلا جوړیږي چې موږ یو برش جوړوو. سمه ده. نو دغه د برش جوړول هم وخت نیسي، هم دومره ګټور نه دي، ځکه اوس په سایټو کې مختلف برشونه دي، مختلف بهترین برشونه دي چې په وړیا ډول تاسو څخه کولی شئ د هغو ځای ډاونلوډولی شئ. وګورئ زه دوهم سیټینګ ته راځم. دلته کوم برش چې موږ انتخاب کړی دی دلته ټیټ پاشهګیر ویلي، یعنی پراګندګي یا دغه کوم برش چې انتخاب شوی دی د هغو کې پراګندګي یا مغه ویلي. اوس وګورئ یوه نقطه یې زه په دلته ویمه دغه کوم برش چې موږ اوس انتخاب کړی دی. سمه ده. دا که زه دلته په بلک بکګراوند کې انتخاب کړم وکاروم نو باندې پیږئ چې د برش کارونه اصلا په کوم ځای کې ده او چوشته ګټوره ده. وګورئ اوکې برش موږ مخکې انتخاب کړی و، دغه برش و یو سیټینګ هم کړی و. اوس غواړم چې دلته څخه کم پرینټ کړم، بیا په هغو کې مختلف عکسونه سایزونه موږ کولی شو چې د هغو نه وکاروو. د مثال په ډول یا دا د یخ په نظر کې درته ونیسم یا هم باران یا واوره، خو موږ چېرته کار پرې وکړو نو موږ کولی شو چې ډېر ښکلي برشونه څخه کړو ډیزاین کړو. وګورئ دا داسې
په نظر کې رسنیسئ لکه واوره چې موږ جوړ کړی یا یخ ټوټه یا د یخ هغه کوچنۍ کوچنۍ ټوټې چې موږ جوړې کړي د برش سیټینګ دلته موږ ته څه خلی دی ګټور دی یا ډېر مفید دی خو بیا هم درته ویلی شم چې برش مختلف برشونه موږ کولی شو څه کړو د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو د هغو څخه کار واخلو او ډېرې زیاتې نوې دلته تاسو لیدلی شئ چې تیارې جوړې دي وګورئ اول په برشز کې مختلف فولډرونه دي وګورئ بلې مختلف فولډرونه دي هر برش ځانګړی کار هغو خپل پروژه چې تاسو شروع کړي هغو ته په کتو تاسو کولی شئ چې د برش نه مختلفو ځایو کې په مختلفو ډولونو باندې کار واخلئ او بله خبره دلته خو د برش هغه کوم سایز چې دی سمه ده کومه ریویو موږ ته ښایي موږ د هغو دلته دا انتخابوی شو او بل چې دی د ګروپ جوړول دي مثلا زه د ګروپ 2 په نامه ما یو برش جوړ کړو سمه ده یو څه سایز یې کوچنی کوم غواړم چې دا برش هم په دو کې ذخیره کړم ځکه دغه ګروپ 2 برش نه دی دا ماته مثلا ډېر ضرور دی سمه ده غواړم چې هر وخت څه خلی وي د ما سوي او زه وکولی شم چې په اسانه باندې لاسرسی ورته ولرم مختلف برشونه دي وګورئ بکګراوند دلته چې موږ کوم برش انتخاب کو سمه ده هلته موږ هغه برش باندې پرینټ کولی شو وګورئ مختلف برشونه دي ښه نو بل د ګروپ هم زده کړه چې برش ته څنګه ګروپ جوړیو تر څو پورې هغه د موږ د خوښې کوم برشونه چې موږ ته ډېر ضرور دي هغه برشونه واچوو په هغو کې ذخیره کړو لکه ما کوم ګروپ جوړ کړه ما د ځان دپاره ګروپ 2 جوړ کړی اوس که څنګه په دو باندې زه کلیک وکړم کوم برشونه چې ما ته ډېر ضرور دي هر وخت ما ته په کار کیدای شي دغو برشونه دلته زه کولی شم چې ډېر په اسانۍ سره څه وکړم استفاده ترېنه وکړم او انتخاب یې کولی شم کولی شو چې هغو موقعیت ته یې څه وکړو تغییر کړو او کولی شو یو برش څه کړو ډیلیټ کړو چې موږ اوس ډیلیټ کول نه غواړو نو برش سیټینګ کې تاسو په خپله کار وکړئ کولی شئ چې مختلف سیټینګ کې وکاروئ وګورئ مختلف که پریویو ته په کتو سه مثلا د موږ کوم برش خوښ شو یا م جوړ کړه د مثال په ډول سه دغه کوم برش چې دی دا د ما اوس خوښ شوله یا مې جوړ کړه کولی شو دا برش څنګه کړو ذخیره هم کړو دلته د موږ نه نوم غواړي دغه برش مثلا د موږ دغه کوم نوم چې دی ورته ټاکل کړی په دغو نامه باندې یا یې هم د سمارټ په نامه باندې سافت سمه ده اوکې دا برش اوس موږ چېرته پیدا کولی شو که چېرته برش ایسته لاړ شو نو موږ کولی شو چې هلته موږ څه وکړو کوم برش هم چې ثبت کړی دی هغه څه پیدا کړو سمه ده او په همدغو لیست کې دلته څه دی دا برش شته دی پیدا تاسو چې کله نوم ورکړئ نو کولی شئ چې دوی نه همغه کوم برش ته چې کوم نوم ورکړی دی د هغو نامه نه په استفادې تاسو څه کولی شئ پیدا کولی شئ خو موږ دا مشخص نه کړه چې په کوم ګروپ کې دغه برش څه دی ثبت شوی دی سمارټ سافت په نامه موږ برش ثبت کړو دا دی سمه ده سمارټ سافت په نامه باندې موږ څه کړو برش ثبت کړی و د باندې په کلیک سره موږ څه کولی شو د هغو نه استفاده کولی شو سمه ده نو کوشش به م دا وي چې په برش سیټینګ کې په خپله برش جوړ کړئ هر ډول برش هم چې په کار وي سمه ده اوس مثلا ځینې ډیزاینو کې دومره ښکلي برشونه جوړ شوي وي چې موږ کولی شو په هغو باندې ډېر یو طبیعي ډوله چمن یا هم یو بل شی په هغو باندې څه لیکو رسم کولی شو یا هم پرینټ کړلی شو نو برش او په د برش کې کوم برشونه چې موجود دي په دو باندې پوه شئ چې څنګه برش سیف کړو ذخیره کړو څنګه یې حذف کړو بینه یوسو او څنګه کولی شو ګروپ ته یې واچوو چې په یو ګروپ کې تر څو پورې موږ د هغو نه په استفادې سره دا څنګه وکړو برش وکاروو نو زه غواړم چې دا بېرته خپل عادي حالت ته څه لیکم راولم سمه ده نو زه دا کلوز کوم دلته هم کولی شئ چې برش انتخاب کړئ او بل په دغو هغې کې چې مهم دی زما په نظر باندې وګورئ زه غواړم چې دغه وګورئ
یو بل برش به زه انتخاب کوم تر څو پورې تاسو په ښه ډول پوه شئ. دا د برش کوم مسیر چې دی په مایل ډول دی، غواړم چې دا د برش مسیر څنګه کم تغییر کم. وګورئ افق یې کمه، افق ته وګورئ، یعنې دو ځای ته کولی مسیر بدل کړئ او د دغو دوو بټنو په استفادې سره تاسو کولی شئ چې دا چپه نه راسته ته، راسته نه چپه ته او په همداسې میاني ډول څه هم څه کلیکئ وکاروئ یا یې هم پرینټ کړئ. او بله خبره دا وه چې موږ د برش نه په کومو ځایو کې استفاده کړو. اوس د برش د کارونې ځایونه یا هم برش موږ چېرته کارولی شو، څنګه یې کارولی شو. وګورئ زه غواړم چې یو مثال، صرف یو مثال تاسو ته درکړمه تر څو پورې وکولی شو په د یو مثال کې دا څنګه کړو تاسو ته تشریح کړی شو، روښانه کړی شو. د ټول نه د مخکې زه یو عکس اخلم، فوټوشاپ یو عکس اخلم تر څو پورې موږ هغه ایډیټ کړو په د برش په واسطه باندې په هغو کې ایډیټینګ وکړو. دا عکس به واخلم. ښه وګورئ غواړم چې برش ته راشم، برش کې سایز یې یو څه کوچنی کوم او غواړم چې میانه متوسط ډول باندې. ښه وګورئ یو څه یې اندازه نوره هم لویوم. زرو پنځه سوه یا هم 12 نوره زر بیونیشو. رنگ یم تور کوم، بلک او نوی لیر اخلم تر څو پورې بکګراوند د موږ سیف وي. وګورئ مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم یو څو دایرې رسمې کړم، یو عادي ډول مثال تر څو کې وکاریو. مثالا یو څه نور هم ایډیټ پکې کوم. سمه ده. ښه وګورئ موږ د برش په واسطه باندې یو شیپ رسم کړه. اوس دا کوم عکس چې وه دا غواړم چې په د برش په مرسته باندې چې کوم شیپ موږ رسم کړی په دوی کې څنګه کړو وکاروی شو. عکس سایز یو څه کوچنی دی. سمه ده. وګورئ موږ په کلیک کنټرول ډي چې خپل حالت په حالت یا کلیک به په همدغو لیر باندې وي د عکس، دا کوم عکس چې دی، خو کنټرول او بیرته په دا کوم شیپ چې کوم رسم کړی دی موږ کنټرول پلس کوم د ماوس پښې توکمه یا هم رایټ کلیک باندې کلیک کړو تر څو پورې دغه ساحه انتخاب شي. ساحه انتخاب شوی مربوط د کوم شیپ چې موږ رسم کړی و د برش په واسطه باندې. اوس موږ مخکې په سلیکټ کې ویلي وو چې بیا سلیکټ ته راځو او په دغه بټن باندې چې سلیکټ نمبر دی په دې باندې کلیک کړو. دا به هغه بیروني ساحه بدون د دغو نننۍ ساحې نه سلیکټ کړو او وروسته موږ په بیک پیس یا ډیلیټ باندې کلیک کړو تر څو پورې هغه بیروني ساحه څنګه کړو له بینه یوسي. وګورئ دا شیپ موږ رسم کړی شو. په دې شیپ کې وروسته بیا موږ دغه د کوم نوګانې چې دي دا به په تفصیلي ډول سره موږ څنګه کړو وایو. سمه ده. غواړم چې اوس یوازې یو ډیزاین ورکړم، یو ساده شانته. سمه ده. د دغو کوم لیر سټایل هم چې دی دا کاپي کړو او په دې کې هم ورته څنګه کړو پیسټ کړو. نو دا د لیر نه په استفادې سره په باقي د برش نه په استفادې سره موږ یو ډول یو ساده ډیزاین وکړلی شو. وایي چې په هغو کې موږ یو تصویر څنګه کړو ایډیټ کړو. وګورئ دغه ساحه موږ نه ده ایډیټ کړې، دوی کې به دواړه وي. نو دا اوس موږ کنټرول ای تر څو پورې دواړه یو لیر کړو. اوس کولی شو دا ساحه ډیلیټ کړو. سمه ده.
نو دومه خبره چې د ویډیو سایز ډېر اوږد نشي او ډېر لوړ نشي. دومه خبره په برش کې څه شی وه؟ اپوسیټي وه. اپوسیټي جوش ته ویل کېږي. او ګورئ زه غواړم چې تاسو ته په یو مثال کې واضح کړم. که چېرته موږ برش راواخلو په ګراوند باندې کلیک وي برش او دا کومه اندازه چې ده دا ټیټیو د اندازې ته وګورئ. یو رنګ زه سلیکټ کوم شین رنګ په دو باندې یو هندنس یو څه کوي تر څو پورې موږ وکړلی شو په اسانۍ سره د باندې استفاده وکړو. سافټ ټیټیو وګورئ موږ دلته یو رسم کو یو شیپ وباسو. سمه ده. اوس وګورئ که چېرته زه د خپل بیکګراوند رنګ یا پور بیکګراوند رنګ ته بدلون ورکړم. سمه ده. مثالا دا رنګ ورته انتخابوم. اوس د لاندې کوم بیکګراوند چې و دا شین رنګ چې و دا اوس په مکمل ډول سره د بل رنګ په واسطه باندې پټ شول یا له منځه یې وړو. نو اپوسیټي چې ده اپوسیټي چې ده هغه په دې ځای کې موږ څنګه کوو استفاده کوو. اوس وګورئ زه که سور رنګ راواخلم او کلیک وکړم اوس دا بل رنګ څنګه کوي د لاندې کوي یا هم د ویزیبل ساحې څخه څنګه کوي وباسي. خو که چېرته زه راځم دغه ساحه غواړم چې دا کوم رنګ چې دی چاپوي یو څه یې کم کړم مثالا ولس. اوس وګورئ د سور رنګ مقدار په پرینټ کې بیخي کم دی 50. د سور رنګ او شین رنګ چې دی دا د لاندې څنګه دی ته معلومیږي کولی شو چې موږ هغه ووینو. اپوسیټي چې ده دلته موږ د هغو نه استفاده کولی شو یا هم کار ترې اخیستلی شو. او دومه خبر غواړم چې دا F12 بېرته خپل یم کنټرول ځای. بله خبره چې شوه فلو وه. فلو یعنې څه ته ویل کېږي؟ یعنې په یو وخت کې څومره رنګ د هغه نه خارج شي. فلو زه غواړم چې په یو مثال کې تاسو ته تشریح کوم. وګورئ که موږ یو شیپ یا یو وایر یا ساحه دلته موږ رسم کوو یو ساحه انتخابوم ده. ښه د پوره په واسطه باندې چې موږ مخکې ویلی غواړم چې یو څه کاري ساحه مې پراخه کړم انټر. اوس غواړم چې یو شیپ دلته رسم کړم کنټرول شیفت آلټ بټن یې په کېکاږلو سره موږ کولی شو منظم دایره ډوله شکل څنګه رسم کړو. اوس رسم برش ته په برش کې یو څه اندازه د دو ورته یو څه به وګورئ یو څه نوره هم سمه ده 1200. ښه وګورئ داسې که اوس موږ چېرته یو اول به تور رنګ انتخاب کړو موږ دلته رنګ ورته تور کړو. اوس که زه وغواړم چې دلته دا پول کړو ورته اپوسیټي به ورته پول کړو. که زه غواړم چې دلته یو شیپ رسم کړم وګورئ یعنې دومره منظم یې نشم کولی. سمه ده. وګورئ اوس دوه شیپه رسم کومه. بیا زه غواړم چې تاسو د هغو ترمنځ څنګه وکئ مقایسه وکئ چې کوم یو ښه او منظم دی. بیکګراوند کلیک وګورئ اوس زه راځم برش ته دلته هم تور بیکګراوند تور رنګ مونږ انتخاب کړی. غواړم چې فلو یې څنګه کړمه کم کړم صفر یې کړم. فلو په لومړیو کې څنګه وي په خپله صفر وي دا فلو. سمه ده. غواړم چې یو څه څنګه یې کړمه ډېر کړم. وګورئ سایز یو څه کوچنی کوم فلو یو څه نور هم ضعیفه. وګورئ یعنې دا چې کوم رنګ د یو حالت کې تولیدوي د هغو نه یو څه کمه اندازه رنګ په دغه حالت کې دی څه خلکو وباسي. سمه ده. وګورئ یو ځلې بیا
یو څه اندازه ورته لویومه نوره یو څه اندازه لویه ډېره لویه شوه اوس وبېکو څنګه وګورئ وګورئ اوس دو ته وګورئ او د بل شیپ ته وګورئ چې کوم یو شیپ څنګه دی یا ښه ښکاري نو د فلو دنده هم همدغه ده چې تر څو پورې هغه د کومه چې اپسیټي ده د هغو هم د هغو نه یعنې دا یو څه ښه کار کو خو اصلا د دواړو ترمنځ د دنده یا دغه کومه وظیفه چې لري مختلفې دي یو د بل څه فرق لري سمه ده بله خبره ده چې فلو په ایري سر کې څه دی فلو کې هم شته دی وګورئ لکه کنټرول زی چې بېرته دغه ساحه انتخاب شي غواړم چې په فلو اوس څو فیصده دی 100 فیصده په دو باندې د کوم شکل چې موږ اوس وګورئ که موږ اوس غواړو چې دغه شکل کې یو څه ساحه روښانه کړو یا دغه روښانه ساحه چې د یو څه دغه شاته راولي یو څه نور هم خو که دلته موږ څنګه کلیک کړو دا بیخي د کاره لویږي یا مغه خپل اصلي حالت څنګه دی د لاسه ورکوي وګورئ که چېرته اوس هم یو څه څنګه دی ډېر دی نو موږ بیخي په څلورو باندې وګورئ په 4% کې فلو څنګه دی ډېر ضعیفه شوله سمه ده نو موږ د هغو نه په استفادې سره دغه بکګراوند چې دی دا هم چینجوو ورته وګورئ دا موږ څخه کولی دا ساحه یو څه نور هم پاکولی شو سافت ورته انتخابوم تر څو پورې دغه کومې هغه چې دي دا بینه لاړې شي سمه ده وګورئ په ایري سر کې دو برعکس کار کېږي وګورئ سمه ده نو که موږ غواړو چې څه ساحه ځای په ځای پاکه کړو نو بیا خو موږ کولی شو چې دغه فلو چې څنګه 100% دی وګورئ ځای په ځای سپین وباسي سمه ده نو د فلو او اپاسیټي ترمنځ په فرق باندې هم پوه شوه په کارونه باندې هم پوه شوه او فلو په برش کې هم شته په دو باندې هم پوه شولی اول بله خبره د برش جوړول و سمه ده مخکې مې درته ویل چې موږ کولی شو یو برش څنګه کړو جوړ کړو نو د برش د جوړولو دپاره اوس وګورئ کنټرول صفر زه غواړم چې یو برش څنګه کړمه جوړ کړمه د مثال په ډول سره یو نوی لیر راخلم دلته د یو بل برش په واسطه باندې دغه برش دی ښه یو څه اندازه لویومه وګورئ د مثال په ډول سره ما دغه برش څنګه کو جوړ کو غواړم چې دغه برش زه دایم استفاده کړم سمه ده څنګه کړم دایم الوقت استفاده کړم نو زه څنګه کړم زه په خپله د ایډیټ او بیا څه کلیک کړم ډیفنس برش په دې باندې کلیک کړم برش ته نوم ورکوو مثلا د برش نوم چې شی دی زه ورته ویایم چې سمارټ سافت 2 په بخښنې سره چې زموږ ژبه هم په پښتو کې ده سمارټ سافت 2 سمه ده تو برش په نامه باندې سیف کړو وګورئ دا برش اوس د موږ سره څنګه شوله سیف شوی برش دی که زه دا چېرته یو نوی لیر راواخلم وګورئ د دو برش نه په استفاده زه کولی شم چې خپله پروژه باندې کار وکړم سمه ده او د برش نه زیات ځای کې استفاده چې کېږي ځینې د کمپیوټر کې پوهان چې دي هغه اکثرا ځینې کار چې داخلي او ښه کارکردګي هلته ثابت شوې د پوینټونو په جوړولو کې هم شوې ده که ځینې د کمپیوټر پوینټونه هم لیدلي وي نو د هغو نه هم څنګه دي په برش کې استفاده شوې ده بل مهم ډېر مهم شی غواړم چې د دو د سټیمیټري ده غواړم چې د کار ساحه یو څه پراخه کړمه سی اوکې انټر کنټرول زینو برش بی بل مهم تر ټولو نه مهم شی چې شی دی سیمیټري ده سیمیټري موږ چېرته کاروو وګورئ په سیمیټري کې ورټیکال ده یا هورزونټال ده یا اکثرا ځینې نور شکلونه دي کې مثلا
سیر کول مختلف نو شکلونه کې لري لکه دلته چې څنګه تاسو په دې لیست کې وینئ. خو زه غواړم چې د ځینو کارکردګي تاسو ته وښیم. دا اکثرا په ډیزاین کې ډیره استفاده لري او یو څو نمونې د دو به زه تاسو ته دلته په تصویر کې وښیم. وګورئ چې زه درته پیدا کړم. وګورئ چې دغه شیپونه په هغو کې جوړېږي. دغه اکثرا شیپونه په دغو په مرسته باندې جوړېږي چې د سیمیټري په مرسته باندې دغه شکلونه څنګه دي اکثرا د سیمیټري په مرسته باندې جوړ شوي دي. وګورئ دا شکلونه اکثرا د سیمیټري په مرسته باندې جوړ شوي دي. ښه راځو پروګرام ته راګرځو. وګورئ راځو شیپ برش ته سمه ده برش ته او موږ خپل هغه انتخابوو. دا څنګه کیو آن دی. اوکې سمه ده په بکګراوند باندې کلیک کو ځکه دا په لیر دی موږ اوس پلان دی ورته جوړ کړی. موږ کله چې په یو داسې لیر کې کار وکړو چې هغه اصلا هلته شتون لري نو که غواړو چې په نوي لیر کې کار وکړو نو بیا هم دا کار کوو. درته بیرته صاف ځای کیږو یا هم بیخي د صاف نه وباسو خو هغه نو د تاسو خپل هغه ده خوښه. وګورئ دا دوه اړخیز په یو طرف کې دوه اړخیز کار کو. وګورئ که زه دوزه شروع وکړم داسې سمه ده یعنې دواړو طرفو ته همغه یو شکل یو ډوله شیپ څنګه کې وي رسم کې وي. سمه ده نو په دوی کې تاسو کولی شئ چې مختلف ډوله شیپونه رسم کړئ یا جوړ کړئ او دا یې هم بل دی. وګورئ سمه ده. زه به صرف تاسو ته نمونې درښیم. دا په هغو څلورو اړخو کې یعنې دغه په کومه ساحه چې په څلورو برخو ویشل شوې د څلورو واړو برخو کې دغه کوم شیپ یو شکل چې موږ رسموو به کار کوو. وګورئ دوزه موږ شروع کړو دلته بندیو سمه ده یا هم بیرته د دوزو نه پیل ده او تاسو کولی شئ چې دلته د دو نه په مرسته د شیف مخکې موږ چې ویلي وو چې په مستقیم ډول خط رسم کړه. وګورئ کولی شو چې دلته هم استفاده وکړو. سمه ده مختلف ډوله ډیزاینونه دلته موږ کولی شو چې دا ډیزاینینګ کې ډېر ګټور او ډېر مفید دی. سمه ده وګورئ دا یو لیر دی. اوس کولی شو چې نه موږ بل ځای کې وکاروو یا کار ترې واخلو. برش بی مختلف ډوله سمه ده. نور ټول د نه غواړم چې د ویډیو سایز ډېر لوړ شي یا ډېر اوږد شي د دو نه تاسو استفاده وکړئ. خو یو بل هم زه درته کاروم دلته غواړئ چې څو دانې تاسو غواړئ څو دانې دغه کومه ساحه چې په څو برخو یې وویشئ یا په څو برخو باندې تاسو ته شي تر څو پرې استفاده دې وکړئ. موږ د مخکینی خپل لیر حذف کړو سمه ده یو نوی لیر اخلو غیر فعال کړو. وګورئ دلته اوس د مثال په ډول سره وګور نه غلط ډیجیټل قلم به مو لیدلی وي چې په هغو باندې دلته ډېر ګټور ډیزاین کېږي. سمه ده هغه یو ډول د سکرین په ډول وي د کمپیوټر سره وصل کېږي. بیا ملته په دغو ډیجیټل پین ورته ویل کېږي په دو باندې چې څه رقم د قلم کاروئ هلته په سکرین باندې همغسې رسم کېږي یا پرنټ کېږي. سمه ده یو مثال یې دا شو. وګورئ مختلف ډوله شکلونه ته ایستلی شو. او اکثرا ډېر کاربر په لوګو په جوړولو کې وي چې موږ یې هلته کاروو. وګورئ سمه ده. نو دغه وه د نن ویډیو. نو په ګروپ کې ځینې کسانو یو څه
مزخرف شان پورته کړی وو. زه بیا هم د تاسو ټولو نه ډېره بخښنه غواړم. نو په دې خاطر باندې موږ د ګروپ ځینې قوانینو ته بدلون ورکړله. اوس هر څوک نشي کولی چې په هغو کې پوسټ وکړي. بیا هم تاسو چې کوم درسونه کې ویل، کوم درسونه هم ویل، تاسو د هغو مربوط کارخانګۍ کوئ او د هغو مربوط خپله تاسو شکلونه جوړوئ، ډیزاین کوئ، تاسو بیا کولی شئ هغه ما ته راولېږئ. زه به یې بیا ګروپ ته زه شیر کوم، ګروپ ته به زه پورته کوم تاسو ډیزاینونه. نو نشم کولی چې ګروپ هم داسې پرېږدم، ځکه ځینې کسان نه غواړي چې داسې تعلیمي ځایونه دې فعال وي. نو بیا هم تاسو ټولو نه نړۍ مننه کوم چې تر شپږمې جلسې پورې موږ سره درس تعقیب کړی دی. تر بلې جلسې مې په پاک او سپېڅلي الله سپارم. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.